ماشاءالله یو ملګری وایي چې په ما باندې 45 لک روپۍ قرض و، خو چې کله ما د نبي علیه الصلاة والسلام دا وظیفه وکړله د قرضونو د ختمېدو دپاره، نو الله تعالی د دې په برکت سره زما هغه 45 لک روپۍ قرضه ادا کړله. عزتمنو په نوې ویډیو کې ما تاسو له د قرضونو د ختمېدو دپاره یو ډېره مجربه وظیفه راوړې ده چې کوم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې ده. چې کومه وظیفه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرضونو د ختمېدو لپاره ښودلې وي او انسان وکړي، نو خامخا به الله تعالی که کروڑ روپۍ قرضدار یې ولې نه وي، هغه قرض به الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره ختموي. یو ځل جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت انس رضی الله عنه ته ارشاد وفرمایلو چې تا ته زه یو داسې وظیفه ونه ښیمه، یو داسې عمل درته ونه ښیمه که په تا باندې د احد د غر برابر قرض ولې نه وي، الله تعالی به ستا له طرفه هغه قرضه ادا کوي. حضرت انس رضی الله عنه عرض وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وظیفه راته ضرور وښیه. نو نبی علیه الصلاة والسلام ته دا وظیفه وښودله. نو نبی علیه الصلاة والسلام اول دا آیت ولوستلو، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. او بیا دا دعا ولوستله، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. دا وظیفه تاسو شروع کړئ، یو ټیم له وباسئ چې کوم حضرات داسې قرضونه راګیر کړي وي چې هغه دپاره یو لاره هم نه وي چې په هغه لار باندې دې لاړ شي او قرضونه یې ختم شي. د نبي علیه الصلاة والسلام پر لار باندې لاړ شئ. د قرضونو د ختمېدو لپاره نبي علیه الصلاة والسلام تاسو ته دا وظیفه ښودلې ده. دا د نبي علیه الصلاة والسلام یو تحفه ده، دا راټینګه کړئ انشاءالله که په تا باندې کروڑ روپۍ ولې نه وي الله تعالی به ادا کوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي که د احد د غر برابر قرض په تا باندې ولې نه وي دا به الله تعالی ادا کوي. نو په دې پیغام باندې په خپل هم عمل وکړئ. او ما راته حدیث ذکر کو د نبی علیه الصلاة والسلام، او د نبی علیه الصلاة والسلام د خوشحالۍ یو حدیث دا دی چې څوک زما خبره واوري او چې څنګه یې واوري بل مسلمان ته شیر کی خوری کی ورسي ورته الله تعالی دغه انسان مخ تر تازه ساتي. نو که د نبی علیه الصلاة والسلام په دعا کې کم څوک خپل ځان راوستل غواړي، نو ما په دې ویډیو کې د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث ذکر کړی دی، دا مخکې شیر کړئ انشاءالله چې د نبی علیه الصلاة والسلام په دعا کې به راشئ. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. که ویډیو مو خوښ وي مخکې ښه ډېره شیر کړئ دپاره چې هغه ملګرو ته ورسېږي چې کوم حضرات حدیث ذکر کو د نبی علیه الصلاة والسلام، او د نبی علیه الصلاة والسلام د خوشحالۍ یو حدیث دا دی چې څوک زما خبره واوري او چې څنګه یې واوري بل مسلمان ته شیر کی خوری کی ورسي ورته الله تعالی دغه انسان مخ تر تازه ساتي. نو که د نبی علیه الصلاة والسلام په دعا کې کم څوک خپل ځان راوستل غواړي، نو ما په دې ویډیو کې د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث ذکر کړی دی، دا مخکې شیر کړئ انشاءالله چې د نبی علیه الصلاة والسلام په دعا کې به راشئ. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. که ویډیو مو خوښ وي مخکې ښه ډېره شیر کړئ دپاره چې هغه ملګرو